السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هر چا له نمبره د هغه ټول معلومات وکړئ. هو ملګرو، اوس مثال وي چا تاسو ته په ناوله د نمبرو ټلیفون راکړی ده او تاسو هغه سړی نه پیژنئ چې دغه سړی څوک ده. نو اوس ملګرو تاسو د هغه له نمبر چې د هغه ټوله ډیټا راایستلی شئ چې دغه سړی څوک ده، د دغه سړي څه نوم ده، د دغه سړي شناخته کارت نمبر څه شی دی او دغه سړی د کوم ځای ده. او دغه رقم ملګرو کې چیرې تاسو نور معلومات حاصل کوئ هم تاسو حاصل کولی شئ چې دغه سړی نور کوم نمبران استعمالوي. نو ملګرو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. او ملګرو دا کومه طریقه زه تاسو درښیم، دغه طریقه خالي په پاکستاني نمبرو باندې کار کوي، د بل ملک په نمبرو باندې کار نه کوي. که چیرې تاسو په دې طریقې باندې د بل ملک د نمبرو ډیټا معلوموئ نو دغه طریقه کار نه کوي، دغه طریقه صرف او صرف په پاکستاني نمبرو باندې کار کوي. نو دغه رقم ملګرو د دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې دوه اپلیکیشنان را ډاونلوډ کړئ. د یوه اپلیکیشن نوم ده ټربو وی پی ان او دغه رقم د دویم اپلیکیشن نوم ده سویپ ټریکر. ملګرو ګوره دغه اپلیکیشنان چې دي دغه په پلی سټور کې نشته، د دې دواړو اپلیکیشنانو ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا دواړه اپلیکیشنان تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو کله چې بیا تاسو دواړه اپلیکیشنان انسټال کړئ نو اول به تاسو په خپل موبایل کې ټربو وی پی ان خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو ټربو وی پی ان خلاص کړئ نو اول به تاسو په خپل موبایل کې ټربو وی پی ان اکټیویټ کړئ. نو کله چې ملګرو بیا تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. سمپل ګوره ملګرو دلته ټیپ ټو کنیکټ دغه اورنج کلر بټنز د سمپل به ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی شئ دلته کنیکټینګ روان سو او دغه رقم دغه لیکه به اوس پریس شي دغه به کنیکټ شي. نو ملګرو ګوره تر هغو بیا تاسو نه اړوئ، ګوره دا اوس دلته راغلی وی کنیکټډ دغه کنیکټ سو. اوس به سمپل ولاړ شئ ملګرو تاسو به دا بل اپلیکیشن خلاص کړئ. سمپل ګوره دلته د سویپ ټریکر په دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو سویپ ټریکر خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي، ګوره وایي انټر نمبر. دلته اوس تاسو د هغه چا نمبر ولیکئ د چا ډیټا تاسو غواړئ راویې باسئ چې دغه نمبر د چا په نامه دی، دغه سړی څوک ده، نوم یې څه شی ده، اډرس یې څه شی دی، د کوم ځای ده. نو سمپل اوس دلته ګوره زه د چا نمبر کې لیکمه نو زه غواړم د دغه نمبر ډیټیل راوباسمه. نو دغه رقم ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما دغه نمبر کې ولیکل. نو اوس زه غواړم چې د دغه نمبر ډیټیل راوباسم. سمپل نمبر به تاسو کې ولیکئ او بیا په دې سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو په خپله کتلی شئ چې دغسې ده ګوره د دې نمبر والا کوم نوم چې ده دا د عبدالهادي په نامه باندې ده، دغه یې نمبر دی او دغه رقم ګوره شناخته کارت نمبر یې هم راواړول. د دې شناخته کارت نمبر چې دی هغه دا دی، اډرس هم راواړوئ چې دغه سړی چې دی دغه ګوره د دې ځي ده او سیټي هم راواړولی چې دغه د دې سیټي ده. نو اوس ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د دې نوره ډیټا راوباسئ چې دغه سړی چې ده دغه رقم دغه نور کوم نمبران استعمالوي نو هغه بیا تاسو د شناخته کارت په ذریعه سره هم معلومولی شئ. نو په دې باندې ما الریډي ویډیو جوړه کړې ده، تاسو د ما هغه ویډیو کتلی شئ چې بیا تاسو په شناخته کارت باندې د هر چا نور ډیټا هم راایستلی شئ. دغه رقم د هر چا ډیټا هم راایستلی ملګرو سمپله تاسو دلته د هغه کس نمبر کې لیکئ او سرچوئ نو د هغه ټوله ډیټا به تاسو ته راوباسي. نو ملګرو خامخا به ټربو اکټیویټ وي، که چیرې هغه تاسو نه کوئ اکټیویټ بیا دغه اپلیکیشن کار نه کوي. نو ملګرو د دواړو اپلیکیشنانو ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دواړه اپلیکیشنان تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو که مې چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.